د لوی او بښونکي څښتن تعالی په نامه. سلام ګرانو لیدونکو او اوریدونکو. هیله ده چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ او د قرنطین په دغه دوره کې د خپلو کورنیو سره د مینې او خوښۍ ډک ژوند ولرئ. انشاءالله سره نن څخه غواړم تر څو تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته د آلماني ژبې د زده کړې درسي ویډیوګانې، د آلماني بورسیو په اړه اړین معلومات او نوملیکنه، د آلماني ژبې د امتحانونو لپاره چمتووالی او نورې په زړه پورې ویډیوګانې تاسو ګرانو زده کوونکو ته په پښتو او دري ژبه جوړې او خپرې کړم. نو هیله ده تر څو تر پایه سره ملتیا وکړئ او زمونږ له ویډیوګانو څخه یو څه زده کړئ. او تاسو درانه لیدونکي که چیرې تاسو د لومړي ځل لپاره زمونږ له چینل سره یو ځای شوي یې، نو هیله ده چې چینل مو سبسکرایب کړئ تر څو زمونږ له نورو نوي ویډیوګانو څخه هم با خبر اوسئ. لکه تاسو چې وینئ زمونږ د چینل نوم څه دی؟ جرمن فور افغانز، یعنی آلمانی دی افغانانو لپاره، یا هم آلمانی برای افغان ها. نو نور تاسو نه په تمه کوم، ځو او لومړی درس ګورو چې زمونږ نننی درس او آن تر دې لومړی درس مو د څه په اړه دی. A1 د دغه ټولګې کچه یا سطح مو څه شي په نامه ده؟ A1. طبعا چې هره ژبه په کتګورۍ باندې تقسیم شوی، چې مثلا آلمانی ژبه د A1 A2 B1 B2 او حتی C1 C2 په کچه یا سطح باندې ویشل شوې ده، چې نور ژبې هم همدغه رقم ته په جداګانه برخو باندې ویشل شوي. نو غواړم انشاءالله تا تر B2 سویې یا کچې پورې تاسو ته انشاءالله درسي ویډیوګانې جوړې کړم تر څو ستاسو ستونزې او مشکلات پرې حل شي. لیکسیون لیکسیون درس ته وایي. اینس هم لومړي ته، یعنی لومړی درس. begrüßungen begrüßungen یعنی ستړي مشي وینا یا هم هرکلی. په هره ژبه کې هرکلی یا ستړي مشي وینا له څه شي څخه پیل کیږي؟ له سلام څخه، چې سلام ته په آلماني ژبه کې څه وایي؟ هلو یا هم های. Guten Tag. Guten Tag یعنی ورځ بخیر. Guten Morgen. Guten Morgen سهار بخیر. Guten Abend. Guten Abend یعنی ماښام بخیر. Gute Nacht. Gute Nacht شپه بخیر. البته نیمه شپه چې د دومره کاربرد نه لري، خو ما دلته تاسو لپاره دا کلمه استفاده کړې تر څو تاسو لپاره یوه مرسته وسي. Gute Mitternacht. Gute Mitternacht نیمه شپه بخیر. هر ژبه کې کله چې غواړئ مخالف لوری ویده شي، نو بیا څه ورته وایو؟ چې ښه خوب یا آرامه خوب ولرئ. نو د ښه خوب دپاره کومه کلمه په آلماني کې استفاده کوو؟ شلاف gut. ښه خوب یا هم
schön schön schlaf schön ښه خوب ja ja jo jo yep yep درې واړه کلمې د هو د بلې په معنا دي خو توپیر یې د یوه له بل څخه دا دی چې یا په رسمي حالات کې استفاده کیږي مثلا په دفاتر کې زیاتره استفاده کیږي اما یو یپ چې دی بیا د ملګرو او انډیوالانو ترمنځ استفاده زیاته لري نو کوشش وکړئ تر څو یا په رسمي حالات کې استفاده کړئ او یو یپ د ملګرو او دوستانو ترمنځ nein nein nö nö nee nee درې واړه د نه په معنا دي دلته هم لومړۍ کلمه چې ده دی رسمي حالاتو لپاره ده یعنی په رسمي حالاتو کې استفاده کیږي او نو نه د یا د یو یپ رقم ته په د ملګرو او دوستانو ترمنځ استفاده کیږي danke danke vielen vielen Dank vielen Dank danke مننه vielen Dank ډیره مننه bitte bitte یعنی هیله کوم او که به کوم څه باندې نه پوهېدلو بیا که مو غوښتل چې د دوهم ځل لپاره هغه پوښتنه وکړو بیا څه وایو wie bitte wie bitte یعنی wie bitte یعنی تاسو څه وایاست زه پوه نه شوم auf auf wieder wieder sehen sehen auf Wiedersehen د خدای په امان یا هم tschüss tschüss bis bald bis bald یعنی تر بیا bis später bis später یعنی تر بیا دا و زمونږ نننی ویډیو او نننی درس انشاءالله چې یو څه مو ترې زده کړي وي نو هیله ده چې دغه ویډیو د له خپلو ملګرو او انډیوالانو سره هم شریکه کړئ تر څو د هغوی لپاره هم یو مرسته واوسي او په پای کې بیا هم وایم چې چینل مو در سره سبسکرایب او ویډیوګانو مو در سره لایک یا خوښې کړئ ستاسو هر لایک ماته د انرژي راکوي تر څو زه وکولی شم ستاسو لپاره نورې په زړه پورې او په غوره کیفیت ویډیوګانې جوړې او تاسو ته یې خپرې کړم نو تر بیا ښې چارې چوس